زه تاسو ته او کتونکو ته خپل یو غزل بډالې کوم ارشاد چې عرض جی ارشاد د قام زلمیه په خوب قام باندې دردېږي کنه د قام زلمیه په خوب قام باندې دردېږي کنه ظالم تلار نسی په ظلم شرمېږي کنه واه ډېر ښه په بد عمل به په دنیا کې ته تل بد یادې په بد عمل به په دنیا کې ته تل بد یادېږي په بد عمل به په دنیا کې ته تل بد یادېږي دغه انجام د آخرت نه ته ویریږي کنه ډېر ښه مننه جی او د دښمن خیاله ته ما ولې استراق کې سره نسیم صاحب د دښمن خیاله ته ما ولې استراق کې ساتي بس که د ذهن نه مې لرې ته ورکېږي کنه ډېر ښه مننه جی او جانانه څومره ستا طلب کې په ارمان پرته یم جانانه څومره ستا طلب کې په ارمان پرته یم جانانه څومره ستا طلب کې په ارمان پرته یم ته چې راغلی نو اوس به ایسارېږي کنه ډېر مننه او نسیم صاحب توجه ارشاد غواړم چې د بې ضمیرو په محفل کې دومره وزانګېدې د بې ضمیرو په محفل کې دومره وزانګېدې د بې ضمیرو په محفل کې دومره وزانګېدې زما بې خوده فکره بس که راویښېږي که نه ډېره مننه او شعر دی چې د جهل تور تم کې دلیل څه حیثیت نه لري نسیم صاحب د جهل تورتم کې دا خو زموږ تاسو وګورئ چې اسلام په خپله د جهل تیارې چې دي نو هغه ختمې کړې او د جهل تورتم کې دلیل څه حیثیت نه لري یا د بې ځایه بغاوته ته ختمېږي که نه ډېر ښه شعر دا هغه نسیم صاحب تاسو ګورئ که نه کله کله مونږ ډېر زیات لګیا یو هغه ځای د هغه دلیلونو نه بس بیا بس مونږ پکې خپل توري مونږ خپل دماغ خپل هر څه ضایع کوو هسې ابس وي د ستا د ناز په تمه دغه وسوسه ساتم د ستا د ناز په تمه دغه وسوسه ساتمه د جانان زړه کې لکه سات اوس درځېږي که نه ډېر ښه او ظالم ته لار نیسي په ظلم شرمېږي که نه ډېر اعلی ډېر مننه نسیم صاحب